إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. محترم عزتمندو مسلمانانو رونو، د ذوالحجې میاشت ده او د دې میاشت په مناسبت سره تقریبا چې د دې میاشتې په 20 تاریخ یا په 22 تاریخ یا په 14 تاریخ باندې د علماو په اختلاف دی، خو میاشت د ذوالحجې وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابی چې د صلوات و سلام ور سره ډیره زیاته مینه محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیر نږدې خپل دی، ډیر حیادار انسانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بم ته ډیره زیاته حیا کوله او ډیر زیات امداد ور سره هم کړی دی. تقریبا چې 900 اوخان او 100 اسونه ور کړی، 100 لکه ول نقد پیسې ور کړی په چانده کې، او په دې خلفاء راشدینو کې راضی
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د تابعداري مونږ ته حکم کړی دی چې حدیث کې راځي علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو زما د خلفاو چې هغه څلور کسان دي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه او علی المرتضی رضی الله تعالی عنه. د دې تابعداري لازم ونیسئ. نو دا ډیر اوچت خلق دي او په مخ د ځمکه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس په دې امت کې غوره خلق دي دا څلور. الله رب العالمین ورته ډیر لوی مقام او مرتبه ورکړې ده. نو د دې میاشتې په شلم یا دویشتم یا شپاړسم باندې د مسلمانانو دریم خلیفہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ شهید شوه دی. نو په دغه مناسبت سره د عثمان رضی الله تعالی عنہ تذکرہ ذکر کو د الله په توفیق سره چې دی خلکو څنګه ژوند تیر کړي او په څه طریقه باندې د الله د دین د لپاره قرباني ورکړي دي او څومره اذیتونه او تکالیف دی خلکو ته د الله د دین د خاطر رسیدلې دي. انسان ته چې مقام حاصلېږي او عند الله دا محبوب ګرځي نو دا اسې نه ګرځي، بلکې دې د لپاره سعی او کوشش وکړي د الله د دین د لپاره. نو د مسلمانانو دریم خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ د ذوالحجې په دې میاشت کې شهید شوی دی. او دا دې مقصد د وجه نه ذکر کو چې دې په سر روانه میاشت د محرم ده. په دغه میاشت کې بعض خلک ماتمونه کوي، جلوسونه کوي، قسمه قسم بدعت رسومات دا پکې کیږي او اکثر زمون سنیان مسلمانان هم ورسره پکې شاملي. نو د خپل دین نزان خبرول پکار دي. هغه دین چې هغه د قران او د سنت په صورت کې مونږ تاسو سره موجود دی. کما خبره چې په قران او سنت کې علی الراس والعين به معنی، کما خبره چې د قران او د سنت خلافی دا غنه بزان ساتي دغه د انسان فلاح او کامیابی ده. نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ نسب دا خود چا نه پټ نه دی. عثمان ابن عفان بن ابي العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الاموي. دا د نسب دی. د نسب ته چې سړی وګوري نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په پنځم نیکه کې دی ملاویږي، په عبد مناف کې چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنځم نیکه دی. خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره نږدې رشتہ داری و. کله چې اسلام نو راوړی او ایمان ورته نو نصیب شوه نو د عربو دا یو طریقه و وسم شته چې هغوی اگر چې ذاتی نومي خو د هغې سره سره ځان نه کنیت هم ږدي او دا ښه طریقه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ځان نه کنیت ایښی و. دا د عربو یو طریقه را روانه ده. دغه وجه ده چې اکثر صحابه کرام داسې دي که سړی نوم ذکر کې څوک نه پیژني ځکه هغوی مشهور په کنیت باندې دي. لکه کته یو کس ته وی چې عبد الله بن ابي قحافه څوک دی نو داسې خاص نه پیژني. او کدی ورته ویلي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیژني نو معشوم پیژني، د په کنیت مشهور دی. کچا ته دی ویلي چې عبد الرحمن پیژني
نو نه پیژني. خو کدی ورته وی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پیژني نو به پیژني. نو بعضی صحابه داسي چې په کنیت مشهور شوي، بعضی صحابه داسي چې په نومونو مشهور دي، په کنیت سو خاص نه پیژني. کچا ته دی ویل چې ابو حفص څوک دی نو څوک خاص نه پیژني. او کدی ورته ویل چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ پیژني نو به پیژني. نو دا د عربو یو طریقه وا او دا د ډېر مخکې زمانه را روانه ده چې هغوی به ځان نه کنیت خوده. او د عثمان رضی الله تعالی عنہ دو کنیت دي. د جاهلیت په زمانه کې ورته ابو عمر ویلې کېدو، لیکن کله چې اسلام کې داخل شو او اسلام څنګه نصیب شوه نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دعوت په وجه کله چې د اسلام قبول کو نو به ځان نه کنیت ابو عبد الله خیره. او اوس چې علما ذکر کوي که محدثین تاریخین دي نو په ابو عبد الله کنیت سره ذکر کیږي. ابو عمر تاریخ کې ذکر دی، نور څوک نه ذکر کوي، دغه د جاهلیت کنیتو. نو په دې کنیت باندې د مشهور خپل نوم عثمانو، پلار نوم عفانو، د مور نوم ارواو، او د اروا د مور نوم بیضا بنت عبد المطلب. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی راځي عثمان رضی الله تعالی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماما زوی کیږي، د رشتہ ده. نو د ترور او د ماما د زوی رشتہ ده نزدیک لري، نزدې رشتہ ده. او د دین یو بلم نزدې رشتہ به رستو جوړه شوې ده. پیدا شوه کله د نو علماء لیکلي چې اولدا فی السنه السادسه من الفیل. عثمان رضی الله تعالی عنہ د عام الفیل کال نشپک کال پس د پیدا شوه دی. عام الفیل مشهور واقعا ده چې قران کریم په دې سورۃ الفیل کې ذکر کړی ده چې یو ظالم باچاو ابرهه او په اتی باندې راسور او په دې اراده راغلی چې زبدا کعبه ورانو ما. نو د دغه واقعې نه پس شپږ کال پس عثمان رضی الله تعالی عنہ پیدا شوی دی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش کال خو بدرته یادی، هغه د عام الفیل په کال باندې پیدا شوی. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 100 کال کشر شو، 15 کاله اپ عام الفیل پیدا شوه او د عام الفیل نشپک کاله پس پیدا شوه، 15 کاله ته د کشر راځي. د په یو مشهور لقب باندې مشهور دی چې د ته ویل کیږي عثمان سلقب دی، عثمان ذن نورین، دا د لقب دی. د ته ویل کیږي عثمان ذن نورین یا ذن نورین. نور رڼا ته وی نورین تسنیه د دوه رڼاګانو والا. زمونږ اکثر مسلمانان د دې خلفای اربعه د سیرت نه کم از کم ځان خبرول پکاري. ځکه د الله نبی چې چا په باره کې وی چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، چې د دوی لار لازم اونیسئ نو د دوی ته په تابعداري کې ډیر خیر دی. د دوی د ژوند د حالاتو نه ځان خبرول ضروری. ذوالنورین ورته په دی وجه باندې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لونه د په نکاح باندې اغستی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور لونه وی، مشر لور چې وا د هغې نوم زینب رضی الله تعالی عنها، او دا په ابو العباس بن ربیع باندې واده و چې د ترور زوی، هغه په نکاح اغستی و. هغه پسې بیا و رقیہ رضی الله تعالی عنها او بیا پسې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. دا دوانه عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح باندې اغستی. کشر لوري وا فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه علی رضی الله تعالی عنہ باندې د سلور لونوي. نو ذن نورین یا ذن نورین ورته په دی وجه وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه رڼاګانې د تحصیل شوي.
کله چې یو لور په نکاح واغسته او هغه وفات شوی دا نو به دا بل په نکاح اغسته ځکه په یو موقع په یو محل دوه خويندې په نکاح کې جمع کول زمونږ په دین کې دا حرام دي. عجب خبر ادا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوانه لونی رقیه او ام کلثوم دا د ابو لهب په دوو زامنو ته په نکاح شوی وي. اولی دا غوی سره نکاح شوی د یو نوم عتبه او د بل نوم عتیبه. کله چې د ابو لهب د حرکتونو د وجه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اذیت ډیر زیات رسو. ډیر ظالم او ناسور انسانو. نو الله رب العالمین چې داغه پرد کې کله دا صورت نازل کو چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. چې پدې کې الله رب العالمین ابو لهب تم خیری ذکر کړي او داغه خزه تم ذکر کړي ام جمیل او د دوانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر زیات اذیت او تکالیف برسول. الله وی هلاک دي شي ابو لهب او داغه دوانه لاسونه دي هلاک شي. دا سورۃ چې کله نازل شو او دا خیره ور باندې دسې لګېدلې دي چې ابو لهب الله رب العالمین داسې نست نابود کړي دي د مخ د ځمکې نه چې الله رب العالمین ور باندې داسې یو مرض لګولې چې د خپل بچو دی به په کمره کې بند کو او خپل بچی به مولا خواله نه ورتل او پاغي کې یو درې ورځې ژوندې وستل د به مردار شوی دی. دا ولی د دینه دا فایده راوته څوک چې د حق مخالفت کوي او د حق په خلاف باندې ودرېږي اخري انجام به ډیر خراب وي. دا یاد سات. د قران او د سنت دفاع او ملګرتیا وکړي. د قران او د سنت باندې بخپل عملی جامه جوړه عملی زندگی و په جوړه. که د قران او د سنت مخالفت دیو که یاد ساته اخرنی انجام به ډیر زیات خراب او دسه به انجام خرابي لکه د ابو لهب چې څنګه خراب شو. نو ډیر ضرري انسانو کله چې دا صورت نازل شو نو د خپل ځامن نه غوښتل عتبه او عتیبه او د دوانو ته ویلي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دی لونو له طلاق ورکړي. دا لونه ورته پرې دی. دوانه پرې خودلی واده خو اعلانو شو صرف نکاح شو. دلته سوال لازم سوال دا پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یو مشرک ته داغه مشرک زامنو د خپل لونه په نکاح باندې ورکړي. نو د دې جواب دا دی کم آیت چې د سورۃ دی چې الله فرمای ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن او ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا. الله وی موحد انسان دا به د مشرک زنانه سره نکاح نه کوي. وینځي سه یو که خو د مشرک سره نه کوي او موحد زنانه دا به د مشرک سړی سره نکاح نه کوي. دا نه کیږي. نو علما لیکي چې دا آیت رستو نازل شوه د دینه پس هغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دا منع نه وراغلی او دا خو تر اول کې نو عتبه او عتیبه ته دا دوانه لونه ور کړی وي. نو د خپل زامنو ته ویل چې دا ورته پرې دی طلاق ولا ورکړي. الله رب العالمین هم داسې غوښتل د مشرک د بچونه پاکي جنکی او په مخ د ځمکه باندې اوچته زنانه تیس طرح جدا کړي. نو کله چې هغوی ولا طلاق ورکو او پرې خودلی نو دا تقریبا تجربه شده خبره ده چې پلار بدعمل اکثر بچیم بدعمل خيږي. شاذ و نادر دا سکیږي چې د بدعمل پلار نه الله رب العالمین نیک عمل او صالح اولادم پیدا کوي. خو اکثریت داسي چې په پلار کې کوم بدعملی او ظلم او زیاته پروت نو دا اکثر بچو ته منتقل شي. ځکه پلار د بچی تربیته کی بدغه طریقه او کله کله داسې کیږي پلار نیک عمل او صالح بچی ته بد عمل پیدا شي. دا الله
تقسیم او نظام دی. نو ابو لهب چې څومره ضرري انسان و دومره دا بچیم ضرریانو. نو لونه مولا طلاق کړي او دا عتبه چې کومو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ډیر رد بدم به وي چې چرته بکی ناز بس خبره به پس کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ویلي چې ګور استاد ترزوی دی لوړم د طلاق کړي دوانو او چې چرته کینی نو جبه تا پس خوځي او خبره در پسې کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نور وس نه رسیدو خو د مؤمن مسلمان سره یو اصلحه د چې دارځه په کار راځي هغه څه د خپل الله تخپل لاس پورته کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړو خیری وکړي چې اللهم صلت علیه کلبا من کلابک. یا الله ستاډیر داسې شرمخان شته یو شرمخ په دې عتبه باندې نازل کا چې د مخ د دې ځمکې نه ختم کی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بسنګ دعا قبلې دنو داسې به سم قبلې دل خیریم الله قبول کړي. نو کله چې عتبه ته پته ولګي دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خیری کړي راته نو دا هغه پوره یقین او چې اوس بزنه بچ کېږم. ایمان د زد او د عناد د وجنه نه دی راوړې انابت پکینو خو نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امانتدار او داغه په خبرو به پوره یقینو. خپل پلار ابو لهب ته ویلي چې پلار ماته خو ډېر خطرناک خیری کړي چې الله لت علیه کلبا من کلابک چې یا الله دا په شرمخ باندې وخوره. نو وخت کې به قافلې تلې په سفر باندې نو دوی شام ته په سفر باندې لاړو نو یو ځای کې پړاو واچو. نو تاریخ لیکلی الته یو راهب او هغه ورته ویلي ان هذه ارض مسغبه تاسو خودل ته ډیر شوي خو ګریات ساتي دلته شرمخان ډیر زیات دي دلته شپه مته راوي څه تکلیف بدر ته ورسي. خو به هر حال دوی ال تشپر علن وی دی ابو لهب دی خپل ملګرو ته ویلي چې اغیسون یا معشر قریش هذه الليله فاني اخاف على ابن من دعوه محمد. ورته ویلي اے ملګرو تاسو چې کله سملې نو زما د دې زوی به پوره چوکیداری کوي. فاني اخاف على ابن من دعوه محمد د محمد صلی الله علیه وسلم د خیرونه سخ یریګم زما زوی ته خیری کړي ور پوره یقین وو چې خیری خو قبليږي خو زديان او عنادیان ایمان نه نصیب کېده. نو دوی څه چلو خپل سامانونه کوس کړو او خانه وتړل او ود شو او دا عتبه په دې مینس کې سم له نور ته غیر چا پیر سم لاستل. الله چې دی وجنی نو څوک بری ته بچ کی ګوره په دقه شرمخ الله وس وجنی. نو فجاء الاسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتبه فقتله. دیکي اسد یو شیر یو شرمخ رالی او شرمخ به وداسې کول يتشمم وجوههم دا څومره کسان چې پراته دي د هر یو خله به بی کوله ورنږدې به شو داسې به داسې به بیک حتى ضرب عتبه عتبه له چې را ورسېد او دې بیک بس حمله په وکړه فقتله هلته مردار که بار را گزار نو عثمان ته عثمان ذوالنورین په دی وجه باندې وای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه لونه د په نکاح کې راغلي دي. نو ابو لهب بارک چې کله دا صورت نازل شو نو هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادوان لونه است طلاق کړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ اول نکاح کړی دا د رقیہ رضی الله تعالی عنها سره او بیا په اولنو چې چا هجرت کړي پاغه کې دې شامل دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام لورم ورسره دوی چې کله حبشو ته هجرت وکړه الته یو زوی پیدا شو هغه نوم کې خدا عبد الله. نو ما درته وسوي چې کنیت سو ابو عبد الله کله چې اسلام راوړ به دا کنیت خمخ کې ابو عمرو
تاریخ لیکلی چې تقریبا 6 کالو پورې دغه زوی ژوند دی او د جمادی الاولی سن 4 هجری کې دی به وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نصیبانی جنازه کړی ده او عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل لاسونو باندې قبر کې دفن کړی دی. دینه پسو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره د بدر غزو چې دا لویه معرکه راغلی ده د کفر او د اسلام په مابین کې تقریبا سن 2 هجری کې دا شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری راجم کړو چې زو د بدر د غزا نه عثمان رضی الله تعالی عنہ دې کې شامل شوه نه دی. ورته ویل اے د الله رسوله زما کور والا بیمار دی، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور رقیہ رضی الله تعالی عنها نه جوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټیک دستا عذر دې تپاتې شه. نو هغه لاړ جهاد لا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بدر کې په خپل شامل شوه. چې واپس راتلو نو رقیہ رضی الله تعالی عنها وفات شوی و. مسجد نبوی سره مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته پاغي کې دفن شو. او عثمان رضی الله تعالی عنہ کوم ځای کې دفن دی؟ د عملته دفن دی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې خود غ دوه یاران دفن دي. سلورم قبر زید د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره. نو کله چې دا خزه وفات شوی و نو هغه نه پس به د جړل سخت بخپاو. ما درته وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره سخت مینه و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چاوي چې یا رسول الله عثمان جاړي ډیر زیات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغخت ورته ویل ما یبکیک یا عثمان، ولی جاړي سوجد. ساجيبه خبر ورته کوي، ورته وی د الله رسوله جړه په دې راځي چې تاسو سره مې ډېره زیاته خوږه رشته وه، ته مسخر وي او زه دې سومه زه دې زومومه، او هغه رشته مې قطع شو، هغه ختمه شوه، په دې باندې جړه راځي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وخت کې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لور په کور وه. یو روایت کنز العمال دا سره نقل کړی دی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې عثمان ما ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او راته ویلی چې دا الله رب العالمین د طرفه حکم دی چې دا په کور کې د کوم لور د ام کلثوم دام عثمان ته په نکاح باندې ورک. نور ته ویل خفکیګمو زما چې کوم لور د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ابدل په نکاح درک. بس په نکاح باندې ورکړه. وخت کې خو ودونه داسې ګران نه و، دا اوس چې من کم ګران کړي. غالبا چې په کوم ورځ به نکاح و نو تقریبا په هغه ورځ به رخصتي مسته کېده. نو ام ایمن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې راشه د ام کلثوم لګه تیار کا. دا ناوی جوړول دا سنت طریقه ده، دا ثابت دي. دومره اسراف او خرچه به نه کې لکه اوس چې زمون کمی کی. تقریبا یو سوټو دا مالدار خلک یلی په 80,000 په 1 لک پورې دا صرف یو شپه واغوندي بیا ختمي بیا نه غوستل کی یو به سي گزار کی. نو دا اسراف دی. د دې بدر سره الله رب العالمین پورا حساب کتاب کوي چې 1 لک روپۍ تا ولې ضایع کولې په دې طریقه باندې. نو دومره اسرافونه چې کوي او دا ژوند ساده کو د نبی په طریقه دی برابر کو واده کول ګران نه دي، دا ډیر آسان دي. خو چې کله د معاشري د رسم او رواج نه متاثر یو پلانکې برا پسې خاندي بستانکې به خاندي بیا وابه به بوډا شو خو واده بهونه کې بیا بناس. اکثر تلی په دې تمه باندې او بار مسافر دي سپینګيري شو خو د ودونو نه محروم دي. داغه سوچونه دومره غټ غټي چې دا به کوم هغه به کوم ډیمانډونه پکې سیوای بد واده نه به پاتې. ژوند ساده کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې برابر کې نکاح واده کول اساني. کله چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په نکاح واغسته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد الثالثه 3 ورځې پس د دې لور قرار راغی او ورته وی کیف وجدت بعلک یا ام کلثوم، خاون سره خوشاله که خپای. څوک ته تاسو کوي خپل پلار د خپل لور نه تاسو کوي.
دینه دا فایده علماو ذکر کړی ده چې لور خور دی واده کړه نو کله کله تپوس لورزه داسې مکه و روزانه مورزه چې هغوی تنگ نشي در باندې کله کله د لور او خور تپوس لورزه د مور او پلار او د رور پر راتګ باندې دا خور ډیره زیاته خوشحالیږي او کم سړی چې لور خور واده کی او تپوس نه کوي نو دی جینۍ ته په کور کې ګوره پیغورم ورکړی کېږي ورته وایي ته خو داسې ښکارې لکه په سوره کې را کړي یا راله په بدو کې را کړي څوک د ډوله تپوس نه کوي نو ستا په تګ باندې ستا د لور ستا د خور سترګې څومره په خاندان کې اوچتې شي او دی د باندې حق هم دی ګوره یاد ساتئ لور خور حق په دې نه ختمیږي چې د واده کړه او بس خبره ختم شي نه تپوس به کې که مور او پلار ژوندي هغه دې ورځي او چا نه نو پرونو باندې لازم ده چې دا کم از کم په دې اختر کې خو تپوس وکړي که نه پخوا د پښتنو کې ډېر ښایسته رواج اوس هم شته دی بعضې خلکو کې شته په دې اختر کې به د لور خور دپاره برخه وړله دا بالکل جایز دی دې سره دی اول خو پسې ورځه اختر له وی راځه راشه را سره که نه راتله نو څه غوړي مړي چیني یا وریجې دا وله واله او دا وله ویسه سترګې اوچتېږي په دغه کور کې نو نبی علیه صلات وسلام چې ورغلی ورته وایي خاوند سره څنګه خوشحالی که خپی څه وایي ورته هو خیر بعلی زما خاوند خو ډېر غوره انسان دی او واقعي چې ښه خاوند دا د ښځې لپاره ګورې لوی غري غر ښه خاوند چې د خپلې بیبي سره او د خپلو بچو سره اخلاق چلی ګورندک نه وي ګورندک خو پېژنې که نه چې هر وخت دی په کور کې ګورېږي او د مچۍ په شان پسې کلکن خطې غریبه ته سر نشي ړقولی دې ته ګورندک خاوند وایي نو داسې خاوند چې په کور کې نه نو دا ښځه خوشحالي وی الله دې یو میاشت له بی چېرته ورک که تبلیغ کې ځي نو هم خوشحالېږي ورباندې او وایي څلوېښت ورځو لازم دی ورته وایي کال له لاړ شه بیرون ته لاړ شه خو ځه او چې ښه خاوند دا د ښځې دپاره لوی غري او اخلاق برابري نو چې دی نه بچي م ورپسې خپی او دا ښځې هم دا هم پسې خپی نو د خپلو ښځو د بچو سره د مینې محبت وي نو کله چې نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې هو خیر بعلی پلار زما خو ډېر ښه خاوند دی نو نبی علیه السلام ورته څه وایي ګوره د عثمان دومره ناشنا فضیلت دی نبی علیه السلام ورته وایي اما ای لورې واوره انه اشبه الناس بجدک ابراهیم و ابیک محمد عثمان داس یو شخصیت ته چې دا ستا د نیکو د ابراهیم او ستا د پلار د محمد سره ډېر مشابهت لري څومره لوی مقام یې وله ورک یعنی عثمان هغه انسان دی چې د مشابهت لري د سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او و ابیک محمد او ستا پلار د محمد صلی الله علیه وسلم سره دی وجنه علماء لیکلی دي علماء لیکلی وي د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه راواخله تر د قیامت پورې داسې هیڅ یو انسان نه دی تیر شوی چې د یو نبی په هغه باندې دوه لوڼه واده دا فضیلت صرف او صرف چاته حاصل دی عثمان رضی الله تعالی عنہ کله چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا بیبي وفات شوه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نو بیا هم خفه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی لو کان عندنا ثالث لزوجناه یا عثمان عثمان درې ملور منشته گنی ابا من دل په نکاح باندې درکړې وي خو درې مشته دی نه په کور کې او په بل روایت کې راځي او عثمان رضی الله تعالی عنہ جړل نبی علیہ السلام ورته وی والذی نفسی بیده زما د الله په ذات قسمی د چا په قبضه کې چې زما روح دی کچرته زما په کور کې سلويخ بل روایت کې سل غلی 100 زما په کور کې سلونه وي نو چې یو وفات کېده بل مې په نکاح در کولو چې بل وفات کېده بل به مې په نکاح در کو دومره محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دا باز ظالمان روافض او شیعگان کنزل ورته کوي په عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې لعنت وي رد بد پسې وي الله دې تباہ او برباد کی نو دا د سیرت مختصر په دی وجه ذکر کو چې محرم میاش را روانه ده
په دې میاشت کې خاص کر د عاشورې په ورځ باندې د نهم لسم کې په دې ملک ماتمونه جلوسونه وغیره کی دا بالکل د دین خلاف کار دی دا ناروا دی دا ظلم او زیاته دی د کې چې څوک چاندې پیسې ورکړي دا ګوره غلط کار کوي بالکل منګو تاسو به د دین ځان ساتو هر هغه کار وکاو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابرۍ هر هغه کار نه بزان ساتو چې الله او د الله د رسول د طریقې خلافي الله دې په دې خبرو مونږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين